السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي، او نن مې د یو ډېر خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې تاسو هر قسمه ویډیوګانې یا آډیو، فلمونه، سندرې، نعتونه، ډرامې یا بیکګراوند میوزیک وغیره څنګه په ښه طریقې سره ډاونلوډ کولی شئ. د هغې دپاره به تاسو سره د اپلیکیشن ضرورت دی. د هغه اپلیکیشن کم لینکس چې دی هغه ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی. تاسو د هغه ځای نه به هغه اوپن کئ، تاسو به راشئ فیسبوک پیج ته او تاسو به هغه انسټال کئ. که بیا هم کومو ملګرو ته مسله یي زموږ سره رابطه وکئ. خبره کوو چې دا اپس به مونږه په څه طریقه استعمالو. د هغه اپس کم نوم چې دی د هغې نوم دی سنیپ ټیوب. تاسو کتی شئ مونږ سره دا دی. هر کله چې مونږه سنیپ ټیوب اوپن کو مونږ سره به د اپلیکیشن کم خپل انټرفیس چې داسې انټرفیس راځي. هر کله چې دا کولاو شي او په دې چې دا کم ایډز چلیږي دا به تاسو بند کئ. د دې نه پس به تاسو لاړ شئ خپل یوټیوب به کولاو کئ. هر کله چې تاسو خپل یوټیوب کولاو کئ تاسو ته داسې قسمه قسم ویډیوګانې راځي. دا تاسو کتی شئ، تاسو ته دا قسمه قسم ویډیوګانې راځي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږه یوه ویډیو سیو کو، لکه مثال په طور دا یو دی چې ایموشنل نو کاپی رایټ میوزیک. زه چې هر کله دا سیو کوم زه به سیمپل په دې باندې کلیک کما. هر کله چې ما دا کلیک کو دا تاسو کتی شئ، د دې نه پس ما ته ډاونلوډ اپشن راغی. تاسو چې هر کله ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کئ د هغې نه پس لپاسې دا د ټولو نه ښه اپشن یې پکې تاسو له دا درکړی دی چې لپاسه کم پرایویټ ډاونلوډ لپاسه چې کم دی د دې بیکګراوند کم ټایټل چې دی هغه لیکلی شوی دی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ دې له بل ټایټل ورکو، مطلب ستاسو خپل په موبایل کې تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. تاسو به دلته دې له خپل د خوښې کم نوم چې دی هغه تاسو ورکولی شئ. ټیک شو، لکه مثال ما دا ورکو. د دې نه پس تاسو دا په سیو اپشن باندې کلیک کو. د دې نه لاندې تاسو که چېرې دا ځان له په آډیو ریزولوشن کې، مطلب د آډیو په شکل کې ډاونلوډ کول غواړئ، نو لپاسه که میوزیک اپشن چې دی دا تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ. که چېرې تاسو غواړئ چې دا مونږ د ویډیو په شکل کې ډاونلوډ کو نو لاندې تاسو له بل اپشن راځي. د دې نه مخکې به مونږ او تاسو استعمالو ویډمیټ، خو هغه ویډمیټ چې دی هغه ډېره په مشکله سره به زمونږ ته د کروم براوزر نه میلاوېدو. دا کوم اپلیکیشن چې دی تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په ډسکرپشن کې مونږ لینکس درکړی دی، تاسو د هغه ځای نه دا ډاونلوډ کولی شئ. زیاتر ملګري تپوس کوي چې ډسکرپشن ته به مونږ څنګه ځو. د هغه ملګرو دپاره به پکې دا یو اپشن ایډ کما چې هر کله تاسو مثال په طور د دې یو کس دا ویډیو دی چې کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دا چې کوم دا یو ویډیو دا هر کله چې تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کئ د دې لپاسه چې کوم دی ټایټل لیکلی دی. د ټایټل په خوا کې چې کوم دی لاندې تاسو ته یو لاندې سیټه چې کوم دی یو نښه راځي، تاسو په دې باندې کلیک کئ. هر کله چې تاسو په دې باندې کلیک کئ دې ته ډسکرپشن وایي. په ډسکرپشن کې خلک هر هغه څه لیکي چې مونږ کومه ویډیو کړي، د هغه ویډیو مطابق مونږ خبرې کولی شو او لینکسونه پکې ورکولی شو. نو ملګرو دغه وه نننۍ ویډیو او امید ساتم چې ستاسو به دا خوښه شوي. که بیا هم کومو ملګرو ته مسله یي زمونږ سره زمونږ د واتساپ په نمبر رابطه کولی شئ او نورې به دله هم داسې ښه ویډیوګانې راوړو. تر د بل ویډیو پورې مال اجازت راکئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان. تاسو ته چې څه قسمه ویډیو پکار وي مونږ ته په کمنټس کې خپل سوالات راوړی شئ.